دې شپو ورځو کې لکه د تیرو شاوخوا 3 میاشتو وړاندې مهال په څیر له عامو خلکو د خپل راتلونکي په هکله لار ورکه ده. ټاکنې او سوله هغه دوه مهم مسایل دي چې پایله یې د خلکو پر ژوند مستقیم اغیز لري. د خلکو اندېښنه ده چې د ټاکنو بهیر پر سر دا لانجې د څه لپاره؟ آیا د امریکا او طالبانو لخوا پر افغان سوله د خبرو بیا پیل د ټاکنو پایلو سره تړاو لري او دوی کړای شي چې دې پړاو خبرو کې نتیجې ته ورسیږي؟ د سولې په هکله د کابل او واشنګټن نظرونه څومره سره نږدې شوي دي؟ دې مرکه کې حد اقل د خلکو د یوه استازي نظر پوښتو چې روان وضعیت ته تعریف څه دی او د خلکو اندېښنو ته په خپلو څرګندونو کې څه رسولی شي. میلمه مې د ولسي جرګې غړی کمال ناصر اصولي دی. زه فواد اکبرزی. پیل له دې وکړو چې د ټاکنو او سولې مسله باندې به لږ وروسته وغږیږو. ولسي جرګې د 18مه تقنیني دوره یې څه توپیر لري د 14مې تقنیني دورې سره؟ د افغانستان خلکو ولیدل چې 18مې دورې ته د اکثرو ولایتونو څخه ځوانان راغلل. په اوایلو کې د خلکو تمه وه، د موږ هم همدا ارزو وه چې د 14مې دورې څخه 18مه دوره په ښه ډول سره وځلیږي. اما بدبختانه چې ځینې مسایل په اوایلو کې پیدا شول چې د ولسي جرګې دغه نهاد صدمه پیدا کړه. د ریاست ټاکنې، د اداري پلاوي په کلي ډول د اداري پلاوي ټاکنې او همدا ډول د کمیسیونونو د رئیسانو، معاونینو او منشانو په ټاکنه کې هر هغه څه وشول چې په 14مه دوره کې لږ په اوایلو کې په پیل د 14مه دوره کې موږ نه و لیدلي. موږ یې د ولس نه پټوو، فساد موجود و، خپله د وکیلانو ترمنځ راکړه ورکړه تعهداتو مسایل هم موجود و، تر څو په ولسي جرګه کې رئیس، معاونین، منشي، نایب منشي او د رئیسانو د کمیسیونونو رئیسان وټاکل شو. دغې مسلې د ولسي جرګې نهاد په خپله کمزوری که او د خلکو په نظر کې نسبت 14مې دورې ته ډېر کمزوری وښود. اوس فکر کوئ خلک خپل انتخاب کې سم نه و که د خلک بدل شول؟ د وکیلان چې تاسې وایي ځوانان وو، توقع ورته ډېره وه، دوی پارلمان ته راغله، د دوی فکر بدل شو، څه وشول؟ ښه، دا بحث ډېر پراخ دی. یوه برخه یې دا ده چې خلکو په خپل انتخاب کې اشتباهات کړي دي. ولس کې هم هغه چا چې ټیمونه جوړ کړي وو، په ټیمونو کې د پیسو د راکړې ورکړې خبره د انتخاباتو په وخت کې هم موجوده وه. رایه په شخصي تمایلاتو ورکړې ده، په انډیوالیو په د دوستانو د جملې څخه یې انتخاب کړی په ځای د دې چې علمیت او استعداد او هیواد پالنه معیار وګرځوي. د هغې سره قومیت انتخاب کړی نسبت دې ته چې د بل قوم څخه با استعداده شخص او داسې یو شخص چې هغه پاک وي او په ولسي جرګه کې د افغانستان د خلکو لپاره په رښتیني ډول باندې کار وکولی شي او په قوانینو پوه وي. یو شمیر وکیلان په دې ډول ولسي جرګې ته راغلي دي. په ولسي جرګه کې په دې ځوانو وکیلانو کې ځینې با احساسه وکیلان هم موجود دي چې هغه وکیلان رښتیا غواړي چې د افغانستان د خلکو لپاره کار وکړي. آیا فکر کوئ شمیر کم دی؟ شمیر کم دی او د دغه کار په نتیجه کې موږ نشو کولی چې ټول نهاد ولس ته داسې جلوه ورکړو چې ګویا نهاد ټول موږ غواړو چې ولسي جرګه په ښه ډول باندې وځلیږي، د قوانینو په تصویب کې هر هغه ارمانونه چې ولس ورڅخه لري هغه ټول براورده کړي. تاسې غوره نه بولئ تر 14مې تقنیني دورې؟ مثبت او منفي دواړه اړخونه شته. څېړل ډېر وخت غواړي. په تېره دوره کې زورواکي لږ ډېر وو، په دې دوره کې تاجران ډېر تر راغلي دي او تر اوسه پورې لا ولسي جرګې ډېر وخت هم نه دی تېر کړی. دا یو کال پوره کېږي، 45 ورځې بعد زموږ تعطیلات شروع کېږي او بیا 15 د هوت باندې راځو. اداري پلاوي ټاکنې دي، بیا د کمیسیونونو د رئیسانو، د منشانو، د معاونینو ټاکنې دي. وبه ګورو چې په راتلونکي کال ته څه کېږي. په کلي ډول منفي او مثبت اړخونه لري، خو په هغه ډول لکه څنګه چې د ولس ارزو او زما په شخصي لحاظ هم ارزو د ولسي جرګې څخه هغه ټول برابر ده. او د منفي ټکي طبعا د غیر حاضرۍ مسله هم ده چې ډېر وکیلان موږ ګورو نه رسېږي. ښه، نسبت تېرې دورې ته په دې دوره کې حاضري ښه ده.
نسبت تیرې دورې ته په دې دوره کې دغه په دې اول کال کې دغه د رئیس جمهور لخوا توشیح شوي فرامین چې کوم دي چې موږ ته بیا د رایې دپاره د تایید یا رد دپاره راځي نسبتا ډېر مو یا تایید یا رد کړي دي رایې ته مو ایښي دي حاضري ښه ده اوس ښه شوې ده او نصاب په دې ورځو کې پوره دی زموږ اړیکه د اجرایي قوې سره حکومت سره څنګه ده پخوا د تقابل له حالتو د تیرو دورو دا ځل وضعیت څنګه دی زما په اند باندې دغه تاجران د افغانستان د قوي شرکتونو مالکین ولسي جرګې ته دا ور راغلي دي د افغانستان سرمایه‌داران راغلي دي تر اوسه پورې منفي او مثبت اړخ د اړیکې څرګند شوی ډیر نه دی اما زه خپل تحلیل کولی شم د نهاد اړیکه د ولسي جرګې پارلمان مشرانو جرګه باندې نه غږیږم د ولسي جرګې اړیکه تر اوسه د همکارۍ فضا ته نه ده ننوتلې ځکه د ولسي جرګې په ولسي جرګه کې ځینې وکیلان موږ وینو حتی په د اخري ورځو کې دا اوس د بودیجې په کمیسیون کې تیره ورځ مشترک جلسه وه د رئیس جمهور د امپیچمنټ خبره یې کوله او هغه د دې څرګندونه کوي چې په ولسي جرګه کې داسې اشخاص شته چې نه غواړي چې د اجرایي قوې سره روابط د ولسي جرګې مثبت اړخ ته لیکن فکر کوي قانون باید معیار وي قانوني اړیکه نه دا چې داسې د تقابل او تضاد وکیل باید کوشش وکړي چې د اجرایي قوې سره په خاص ډول د رئیس جمهور سره په ښو اړیکو کې وي په ځینو مواردو کې چې قانونیت وي دغه ستاسې سوال هم همدا دی چې قانون باید معیار وګرځو اما بدبختانه افغانان که هغه عادي خلک دي او که په ولسي جرګه کې دي که دا سیاسیون دي تاسې وینئ د انتخاباتي مسایلو باندې هم بحث کولی شو دا د سولې برنامو باندې هم کولی شو چې راځو په دې کې هم عقده‌یي چلند شته دی په ولسي جرګه کې هم د ځینو وکیلانو لخوا عقده‌یي چلند کیږي چې دا چلند بیا د خلکو په ګټه نه دی او زموږ مشوره د اولې ورځې هم دا وه چې د عقده‌یي چلند نه په دې دوره کې موږ باید لاس واخلو موږ باید لاړ سو د دوستۍ فضا ته د دوستۍ په فضا کې قانونیت د هغه اسنادو چې ولسي جرګې ته راځي وګورو که په رښتینې ډول د افغانستان د خلکو په ګټه وي دغه قوانین او قانون ته برابر وي موږ یې تصویب کړو کوم چې قانون ته برابر وي د هغه ولیږو اجرایي قوې ته ورته ووایو حکومت ته چې وورور دغه مسایل دي دغه نواقص لري که غیر قانوني اقدام د ولسي جرګې د ځینو وکیلانو لخوا کیږي فکر نه کوئ څوک به ورسره نه مني حکومت به یې نه مني ورسره او طبعا ولسي جرګه کې به هم ټول به داسې نه وي چې د هماغه غیر قانوني خبره چې یو څوک کوي ټول به هماغه پسې وي طبعا داسې کسان به وي چې د قانون لپاره به کار کوي قانون به ورته معیار وي د ولسي جرګې د کورنیو دندو اصولو له مخې زموږ پیشنهاد د هغه وکیلانو چې په ولس باندې زړه سوځېږي هر وخت دا و چې هر څه چې تاسو کوئ دوستانو د افغانستان د خلکو نمایندګان یې موقف ته مو احترام دی د اصولو د مخې راوړئ د اصولو د مخې موږ ورباندې بحث کولی شو په ولسي جرګه کې دا چې حکومت یې راسره مني او که یې نه مني مګر هم دا غیر قانوني غږ دا عقده‌یي غږونه او یا هم د یوې ډلې او ټپلې په ګټه باندې غږ چې د ولس په ګټه نه وي دغه بیا د حکومت سره زموږ هم رابطه متضرره کوي او هم دغه د نهاد اعتبار د منځه وړي د ولسي جرګې په مسله کې یوه وروستۍ پوښتنه وکړم د مالیې سرپرست وزیر باندې دې وختونو کې ډېر جدي نیوکې دي دوه دلایل ورته یادېږي د قطعي خبره کیږي او همداشان د ځینو کوډونو د استفادې په هکله پوښتنه کیږي چې باید ځواب ورته ویل شي فکر کوئ دا مسله د ولسي جرګې د وکیلانو د مسؤلیت پر اساس ته چې نظارت ترې د حکومت په کارونو یوه مسؤلیت فکر کوئ د کوم تعامل تکل ګورئ د قطعي موضوع قوانین روښانه کړې ده د تفتیش عالی اداره هم اسناد په لاس کې لري چې ولسي جرګې ته یې ورکوي چې په کم ځای کې قانون نقض شوی ده ځکه بودیجه قانون دی په حکومت کې هم خپل نواقص موجود دي چې په ځینو مواردو کې په قطعه کې نقص صورت موندلی ده د هغې نه سترګې نشو پټولی دلته ده چې ځینې وکیلان په همدغه نقص د حکومت لخوا په نقص کې عقده‌یي چلندونه کوي هغه څه چې موږ ته د قطعې په اړه باندې صلاحیت دی په هغې کې موږ د خپل صلاحیت نه لوړې خبرې کوو دا بیا عقده‌یي چلندونه دي
لکه د رئیس جمهور د امپیچمنټ خبره چې راخیستې وه په ولسي جرګه کې او دا اوس هم شته چې دوی غواړي چې ولسي جرګې تالار ته دا موضوع راوړي. ما په تېره پرون هم په خپل کمیسیون کې دا خبره وکیل صاحبانو ته وکړه چې دا د قطعي موضوع او د 9 مادې د رئیس جمهور د امپیچمنټ خبره دا دوه مختلف بحثونه دي. دا د اصولو د مخې د اساسي قانون د مخې موږ او تاسې کولی شو چې په دواړو باندې بحث ولرو په ولسي جرګه کې. خو بدبختانه چې شته دي ځینې وقتي وکیلان چې د خپلو اهدافو لپاره ځینې موارد راوړي او په ولسي جرګه کې مطرح کوي. نو اوس د انتخاباتو په مسله به یو څو دقیقې وغږیږو. کوم لوري ته وضعیت روان دی؟ ستاسو خپل برداشت څه ده؟ ځکه خلکو سره یو تشویش دی، لار ورکه ده. فکر کوئ چې دا مسله د ټاکنو کوم لوري ته روانه ده؟ افغانستان که د منطقي د هیوادونو سره مقایسه کو ایران او پاکستان نه دی. بلې نه دی. افغانستان 40 کاله په جنگ کې دی. د دنیا د هیوادونو د انتخاباتو سره هم موږ نشو مقایسه کولی. حتما په انتخاباتو کې په پرمختللو هیوادونو کې هم نواقص موجود دي. حتی په امریکا کې، په روسیه کې، په اروپا کې په اکثریتو ممالکو کې هم نواقص شته دي. په افغانستان کې هم دا ډیره واضح ده چې حتما انتخابات په ځینو مواردو کې د نواقصو سره امکان لري چې وي، لکه دغه محلونه چې هلته د اتومات ماشینونه ورک شوي دي، بایومټریک ماشینونه ورک شوي دي. یو بحث نقص د قانون د انتخاباتو چې د نهاد له طرفه کیږي د انتخاباتو د کمیسیون لخوا، او یو بحث د تخطی ده چې په محلاتو کې صورت مومي. په تخطیو باندې هم نهاد بحث کولی شي، امکان لري چې د حل لاره ورته پیدا کړي. اما د افغانستان خلک په یوه مسله باندې باید ډیر واضح پوه وي چې د افغانستان سیاسیون هر یوې خپل نظر لري. په خاص ډول د ولسمشرۍ د چوکۍ لپاره کاندیدان هم هر یو غواړي چې ځان ولسمشر وویني. بنا پر دې باندې موږ نشو کولی چې د هر کاندید په د نظر سره مطابق انتخابات عیار او جوړ کړو. یوازینی مرجع د انتخاباتو لپاره د مسیر د ورکولو د انتخاباتو کمیسیون دی. هم اساسي قانون وضع کړی ده، هم د انتخاباتو قانون وضع کړی ده. بنا پر دې د ولس د ټول ولس تمه دا ده چې د ټولو سیاسیونو ترمنځ د جنجال د خاتمې نقطه د انتخاباتو د پایلو اعلان دی چې باید وشي او نن په سبا کې باید دا کار صورت ومومي. بنا پر دې باندې دغه په دې باندې ډیر بحث کولی شو. دغه جنجالونه چې څومره روان دي، زما په اند باندې د دې په ځای چې موږ قانون ته غاړه کیږدو، بیا هم په انتخاباتو کې هم موږ شخصي عقدې پالو. ګورئ، ځینې سیاسیون په دې خفه دي چې مثلا د چوکۍ نه لرې شوي دي. ځینې سیاسیون په دې خفه کیږي چې زه په راتلونکي کې ولې په حکومت کې یو ښه موقف ونه لرم. ځینې سیاسیون غواړي چې قدرت ته دا د دوی ټیم برنده اعلان شي. دا ټول هدفونه دي. بنا زما په اند باندې دا نظر به ډیر معقول وي تر څو موږ د انتخاباتو کمیسیون چې څنګه انتخاباتو ته مسیر ورکولی شي په هغه باندې باور وکړو او لاړ شو د هغې پایلې ومنو. بحثونه ډیر سره وشول په همدې جنجال باندې، خصوصا د 3 لکه رایو، د 3 لکه رقم د ډیرو خلکو ته ډیر واضح دی او بیخي داسې یو عام شوی دی د هر چا په ژبه. هر طرف خپل دلایل ورته لري، خپل قانوني دلایل ورته لري، کمیسیون هم خپل دلایل ورته لري. خو موږ هم چې تل بحثونه پې کوو موږ ته هم نه معلومیږي، یا حداقل هغه زموږ مسؤلیت هم نه دی چې قضاوت وکړی شو. خو فکر کوئ چې داسې یو دریم ځای شته چې دا جنجال حل کړي؟ یعنی یو ته وایي چې ته سم یې، بل ته وایي ته ناسم یې. ګورئ، انتخابات شوي. بله، د انتخاباتو د پایلو اعلان د چا مسؤلیت دی؟ د انتخاباتو د کمیسیون. نه ستره محکمه، نه عدلي ارګانونه، قضایي ارګانونه هم د عدلي ارګانونو ترڅنګ ما عملیات کړه، او نه اجرایه قوه د دې صلاحیت نه لري چې د انتخاباتو پایلې اعلان کړي. هر سیاسي مشر چې دا وطن ورته ګران وي، افغانان ورته ګران وي، په افغانستان کې د سولې په فضا کې ژوند وغواړي او دغه سیاسي تشنج د منځه لاړ شي، باید دې ته غاړه کیږدي او دا ومني چې د انتخاباتو کمیسیون یوازینی مرجع ده چې کولی شي چې دغې نقطې ته خاتمه ورکړي، چې انشاءالله ورکوي. او زموږ هیله هم همدا ده چې د انتخاباتو د کمیسیون کمیشنران باید دغه
اخلاقي جرأت ولري او د افغانستان د خلکو لپاره دا مسله ډیره واضح د افغانستان خو یو ټیک ته تاسې اشاره وکړه چې د دنیا ډیرو پرمختللو هیوادونو په انتخاباتو کې دا مسله وي، حتی د امریکا په انتخاباتو کې د درغلیو شکونه وي، انتقادونه وي. نو که فرض کړه په دې انتخاباتو کې ګواکې درغلي شوي، فکر نه کوئ چې سپیناوی پکار دی؟ فکر نه کوئ چې درغلۍ په اساس یو ګټونکی ټیم خلکو ته منو؟ د افغانستان په اکثرو انتخاباتو کې په مختلفو د ولسمشریزو او ولسي جرګو په انتخاباتو کې زه ډېر نږدې نه ما کار کړی دی، ځکه خپل هم کاندید وم، ما لیدلي دي. باور ولرئ چې د اکثریتو تیرو انتخاباتو څخه دغه انتخابات شفافتره وو. صحیح د نواقص به موجود وي، دا نارې هم ځکه وایي چې دا 3 لکه رایم تفتیش کړئ وی ګورئ او دغه نور محلات هم په دقیق ډول تخطی هم پیدا کړئ. دا ټول منو. کمیسیون د کوشش وکړي چې تر نهایي حده دغه خپل مشکلات ټول حل کړي د پایلو د اعلان دمخه. خو زما په اند باندې هدف دا ده دلته که موږ یو سیاسي ټیم کاندید اشخاص نارې ووهي چې موږ مخکې د انتخاباتو د پایلو څخه زموږ په خوښه باندې باید د انتخاباتو کمیسیون کار وکړي، وطن بحران ته بیول دي. د انتخاباتو کمیسیون د پرېښودل شي، قانون ورته صلاحیت ورکړی ده، پایلې د اعلان کړي. د شکایاتو کمیسیون هم صلاحیت لري چې وروسته د پایلو دوی خپل اعتراضونه ورته ورکړي. که 3 لکه رایې غیر قانوني استعمال شوي د شکایاتو کمیسیون دی بیلې کړي. که ضرورت و او د شکایاتو کمیسیون ولیدل چې 50 جمع یو چا نه دي پوره کړي، دوام دور د اعلان کړي. له شک پرته ډېره فغواړم، له شک پرته ځینې شخصي تمایلات به مو په دې مسله کې یا ځینې د خپل ځان په ګټه نظرونه غوښتنې به وي. آیا د انتخاباتو کمیسیون ظرفیت په هغه حد کې و چې د وضعیت کابو کولی شو؟ آیا د دوی د بې ظرفیتي د دې لامل شوه چې مسله دې حد ته رسېدلې؟ داسې نه ده. صحیح ده، ځینې کمیشنران به په داسې یو ډول راغلي وي چې د احزابو عضویت هم درلوده، د کاندیدانو لخوا معرفي شوي دي. دلته په دې باندې ډېر بحث کولی شو. په اوله ورځ هم زه د دې سره مخالف وم چې کاندید دی او یا حزب دی یو څوک معرفي کړي تر څو کمیشنر شي. اما د انتخاباتو کمیسیون کې نسبت نورو تیرو اکثریتو انتخاباتو ته دا ظرفیت موجود و چې انتخابات په دې ډول باندې وکړل. زما په ولایت کې تقریبا په تیرو انتخاباتو کې 4 لکه رای استعمال شوې وه، په دغه انتخاباتو کې 90,000 رای استعمال شوې ده. دلته دا مسله نه ده چې د انتخاباتو کمیسیون ظرفیت نه درلوده چې انتخابات په ښه ډول باندې وکړي. ولس راونوت. په ټول افغانستان کې د ولس ګډون کم و په انتخاباتو کې. د جنجالونو حل لپاره فکر نه کوئ چې قوي ظرفیت ته ضرورت و؟ وګورئ د جنجالونو د حل لپاره که دا پرېښودل شي، افغانستان په دا 40 کاله په جنګ کې دی. تاسې وګورئ چې د داود خان سره څه وشول، دغسې پسې وګورئ ډاکټر نجیب سره څه وشول، دغسې پسې د مجاهدینو سره څه وشول، د طالبانو سره طالبان په زور پسې واخیستل د دې وطن نه، امریکا راغله، بیا د کرزي صاحب په وخت کې دا انتخابات چې پسې وشول، اوس راغلی رئیس جمهور د افغانستان پخوانی واضح وایي چې د نړیوالو قواو راتګ افغانستان ته په دې ډول لکه دا څنګه چې دی دا اشتباه ده، د افغانستان خلک وژني، دلته فساد ډیر شو، دلته مثبت دوی ځانونه ثابت نه کړی شول نسبت هغه توقعاتو ته چې د افغانستان خلکو درلودل ورڅخه. دا ټول مسایل شته دي. په داسې یو مملکت کې ژوند کوو، دا د افغانستان حقیقت ده. اما لاره څه شی ده؟ لاره خو دا نه ده چې موږ په افغانستان کې 2 حکومت اعلان کړو. لاره دا نه ده چې موږ لاړ شو په افغانستان کې بیا سلا راواخلو. یوازینۍ لاره دا ده که موږ په افغانستان کې صلح غواړو او په افغانستان کې دا غواړو چې قدرت انحصار نه کړو، د افغانستان خلکو ته یو د راتلونکي 5 کلونو لپاره یا د راتلونکي 20 کلونو لپاره 10 کلونو لپاره یو ښه سیاسي مسیر وټاکو. همدغه کمیسیون په همدغه ظرفیت سره باید ومنو او همدغه ظرفیت چې دوی لري کولی شي چې اخلاقي جرأت وکړي او دغه پایلې په کاندیدانو مومني او واضح نړیوالو ته وښیي چې دغه دي زموږ هغه پایلې اولنۍ پایلې چې څوک برنده ده او څوک بازنده ده. صحیح. دا د سولې مسله مهمه ده، غواړم وغږیږو پې. یو امریکایي سناتور تازه خپلو خبرو کې ویل، لینسي ګراهام، چې افغانستان کې څو ونیو کې سوله راتلی شي، دغه کلمات دي. خو په هغه صورت کې چې پاکستان کې د طالبانو پټنځایونه له منځه یوړل شي او امریکا دې د طالبانو پر ځای د پاکستان سره خبرې وکړي، فکر کوئ دا یې لار ده؟ لینسي ګراهام حتما افغانستان ښه پیژندلی،
په 40 کلونو کې تاسې وګورئ که دغه بحث ته لږ لاړ شو 55 کال ته ځینې سیاسیون په افغانستان کې د داود خان په ضد راپورته شول لاړل پاکستان ته پاکستان هغه مملکت ته چې د افغانستان سره په غټه منطقه باندې یو لوی جنجال لري که دوی غواړي او که نه غواړي د دغې منطقې قواله زموږ سره ده او دا زموږ د دغه خاوره موږ چاته نه ده ورخرڅه کړي هماغه جنجالونه د دې سبب شول هغه افغانان چې د دوی غیږې ته ورځي په ښه ډول استقبال کړل او د هماغه ځای نه را شروع شوه تر دا نن ورځې پورې چې تروریستان هم هلته روزل کیږي د طالبانو حمایت هم د هماغه ځای نه کیږي او په افغانستان کې هر سیاسی مشر چې د افغانستان د قانوني او یا غیر قانوني حکومتونو په تیر کې او فعلي په قانوني حکومت په مقابل کې غږ راجګوي دوی حمایه کوي او امریکا هم دا ویني امریکا د دې په ځای باندې چې د طالبانو مشرانو ته وایي چې راځئ په دوحه کې کینو اول دغه مشران د پاکستان د حسارت نه خلاص کی د دوی کورنۍ د دوی ژوند په خطر کې ده دوی پوهیږي چې هلته که په مستقل ډول باندې د افغانستان د صلح په مسله کې حرکت وکړي د دوی هلته ورونه بچان فامیلونه کورنۍ د منځه ځي او تاسې دا د حقاني صاحب فامیلونه وګورئ تاسو د جهاد د دورې نه وګورئ صحیح ده نن به اکثریته په افغانستان کې د تروریستي حملو پړه د حقاني په شبکه باندې وراچول کېږي یا به دوی مني خپله چې موږ کړي دي اما د حقایقو باید سترګې پټې نه کړو حقاني د مجاهدینو په وخت کې راغی افغانستان ته بیرته پاکستان ته چا مجبور کړ چې دی لاړ سي آیا دا سوال چا کړی همدغه امریکایان پوهیږي چې دوی ولې لاړل هلته دوی په خپله خوښه نه دي تللي دوی تهدید شوي دي دوی بندیان شوي دي دې ته ورته ډیری نور طالبانو سره هم دا ډول چلند شوی په دوحه کې چې کوم مذاکرات بیا پیل شوي د امریکا او طالبانو فکر کوئ نتیجې ته نه رسیږي تر څو چې هغه اصلي ټکی چې تاسې وایئ چې پاکستان د مسله وشي امریکا که غواړي چې په رښتیا د افغانستان د خلکو سره همکار پاتې شي او کومک ورسره وکړي که په زور وي که په خوښه وي که په اقتصادي فشار وي که په نظامي فشار وي پاکستان دې ته مجبوره کړي چې اول تروریستي ډلې مه روزه د طالبانو فامیلونه د حسارت نه خلاص که د طالبانو مشران مه وژنه د هغې نه وروسته پاکستان مجبور شي دې ته چې په صادقانه ډول د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري وکړي نه دا چې عمران خان ځي او وایي چې موږ به یا وزیر خارجه یې په ترکیه کې وایي هغه ورځ ما ولیده پرون د ویل موږ به کوشش وکړو چې طالبانو ته قناعت ورکړو چې د افغانستان د دولت سره مخامخ خبرې شروع کړي دا څه معنا لري بنان زما په اند هم همدا لاره ده چې په پاکستان باندې فشار وارد شي پاکستان دې ته وادار کړي چې په افغانستان کې د سولې مخنیوی مه کوه او طالبان پرېږدي چې په مستقلانه ډول د افغانستان د دولت سره خبرې وکړي یو بل برداشت دا دی هغسې چې د بندیانو تبادله وشوه د افغانستان امریکایي پوهنتون استادانو او د شاوخوا 11 افغان سرتیرو په بدل کې د انس حقاني او د نورو د حقاني شبکې د طالبانو د نور غړیو ازادي یعنې دا درې طرفه تبادله وه یو باور دا دی چې درې واړه طرفونه د خبرو په مذاکراتو رسمي مذاکراتو کې شامل شي طالبان امریکا او د افغانستان حکومت بیا وایي نتیجې ته رسېدلی شي آیا داسې یو څه امکان لري د وضعیت ته پام سره او د طالبانو سخت دریځۍ ته پام سره راشئ وګورئ څوک کولی شي د افغانستان د ولس د دغه 10 15 40 هر څونه میلیونه چې دلته یو چې دقیق شمېر یې نه دی معلوم زه فکر کوم د دې نه هم شاید ډېر څوک کولی شي د دې رښتینې او دقیقه نمایندګي وکړي د سولې په پروسه کې طالبان یو بخش د قضیې دی یوه حصه د قضیې ده امریکا هغه مملکت دی چې دوی غواړي او نارې وایي چې موږ غواړو حد اقل چې په افغانستان کې صلح قایم کړو اما د افغانستان د ولس لخوا څوک کولی شي خبرې وکړي منم چې سیاسي احزاب شته اما سیاسي احزاب باندې د افغانستان د ټول ولس باور نشته منو چې دا مطرح سیاسیون دي په افغانستان کې اما دوی نشي کولی چې د افغانستان د ټول ولس نمایندګي وکړي بنان قانوني مرجع د افغانستان د ولس د نمایندګۍ لپاره بنان دی باید شریک شي د سولې پروسې ته که د سولې پروسې ته دولت شریک نسه امکان ناپذیره ده چې په افغانستان کې په هغه ډول سوله راشي لکه څنګه چې د افغانستان خلک غواړي
ډېره زیاته مننه چون وخت پای ته ورسېد بیا په نورو مسایلو په آینده کې هم غږیږو د ولسي جرګې غړی کمال ناصر اوسلي عقل راشد صاحب بخیر خوشحاله اوسئ باعزته اوسئ